وصحبه ومن والاه. د میراث بعضې ضوابط او قاعدې موږ ذکر کولې چې تیر شوي درس کې ترتیب د ورثو د هغې تذکره شوې وه. نن درس کې بیان د موانعو کوو. هغه موانع چې د هغې په وجه انسان د میراث نه محرومیږي. موانع د مانع جمع ده. مانع په لغت کې حائل ته وایي. حائل ویلې کېږي پردې ته، او په اصطلاح د شریعت کې وایي ما ينتفى لأجله الحكم عن شخص لمعنى فيه. ما ينتفى لأجله الحكم عن شخص لمعنى فيه. د دې موانع بل نوم دی محروم متوي. دلته یو ضروری خبره یاد کړئ چې موانع د میراث نه د دوه قسمه دي. یو هغه دي چې هغه اجماعي دي، اتفاق پې شوی دی، او دویم هغه دي چې هغه اختلافي دي، اختلاف پکې دی. هغه قسم موانع چې هغې کې اتفاق دی نو هغه درې دي: رق، قتل، اختلاف د دین. مرئ میراث نشي وړلی، قاتل میراث نشي وړلی، کافر د مسلمان نه میراث نشي وړی، مسلمان د کافر نه میراث نشي وړی. دا درې قسمه دي کې د اهل علمو اتفاق دی. یو څلورم قسم چې هغې ته اختلاف د دارین وایي، چې احناف وایي اختلاف د دارینو د مانع د میراث نه دی. اختلاف د دارینو دا معنا یو دوه کافر دي، یو په یو دار کې دی او بل په بل کې دی، یو ملک کې دی او بل په بل ملک کې دی، نو دا یو د بل نه میراث نه وړي. یو حربي دی، یو ذمي دی، یو مستامن دی، نو دی د یو بل نه میراث نشي وړی. د احنافو د مذهب مناسب د میراث موانع څلور دي. موانع ارث، را میدان چار، رق، قتل، اختلاف دین و دار. موانع ارث، را میدان چار، رق، قتل، اختلاف دین و دار. پښتو کې یو شعر کې دی وای موانع د ارث څلور ګره پشمار، رق، قتل، اختلاف دین و دار. اول دی کې د موانعنا هغه دا دی چې په چا کې رقیتی دا به میراث نه وړي. رقیت په لغت کې څه ته وایي؟ نرموالی ته. او په شریعت کې رقیت ویلې کېږي مریتوب ته. او رق عجز حکمی
یقوم بالانسان بسبب الكفر دا یو حکمی عجز دی چې د کفر په وجه باندې دا انسان ته عارض کیږي. قاعده دا ده میراث مرایه چې دی نو لا یرث دا به د چا نه میراث نه وړي، ولې د مرایي خپل مال نشته دی، نو چې خپل مال یې نشته مولا له ځي نو د مولا نه نور ورثه ښه دي که نه. مرایان به په شریعت کې په یو څو قسمه دي. یو ته ویلی کېږي العبد القن، هغه مری چې هغه خالص مری دی. خالص څه معنی؟ 1 روپۍ هم نه ده ورکړې، نه پې څه شرط شته، پوره مری دی. دویم مری دی العبد المدبر، هغه مری چې مولا ورته ووایي چې ته به زما د مرګ نه وروسته ازادې، یا که پلانې د سفر نه راغې ته به ازادې، یا که زه د دې مرض نه جوړ شومه نو ته به ازادې. دې ته ویلی کېږي عبد مدبر. دریم قسم ام ولده ده، دا هغه وینځه ده چې مولا ورسه قربان او جما وکړي او د هغې نه ماشوم پیدا شي. نو حدیث کې راغلی دي چې اعتقها ولدها، د دې بچی په وجه باندې دا څه کېږي؟ ازادیږي. اعتقها ولدها. دا څو قسمه شو؟ څلورم قسم دی العبد المکاتب، دا غم مری دی چې مولا ورته ووایي دومره مقدار روپۍ راکا نو ته به ازادې. حدیث کې دی چې په مکاتب 1 روپۍ پاتې نو هم دا مری دی. المکاتب عبد ما بقي علیه درهمونه. پنځم قسم دی العبد المبعض، دا هغه مری دی چې د 2 کسانو منځ کې شریکي، یو پکې خپل حصه آزاده کړي او بل پاتې. دې باره کې د علماو اختلاف دی چې عبد مبعض به میراث وړي او که نه به وړي. نو یو قول دا دی چې دا د قن مرۍ په شانه دی، لا یرث ولا یورث عنه، او دا قول د امام ابو حنیفه او امام مالک صاحب دی. دویم قول دا دی چې دا کلهر دی په ټولو احکامو کې. دا قول د ابن عباس رضی الله عنهما، حسن بصری، جابر، ابراهیم نخعی، سفیان ثوری، او په احنافو کې د امام محمد ابو یوسف د امام زفر نه نقل دی چې د دې مثال د څه شي دی؟ د آزاد مرۍ دی. دریم قول دا دی چې عبد مبعض کې تفصیل دی چې څونه آزاد شوی دی نو په هغه مقدار باندې حکم د څه دی؟ د حر دی، او چې څونه نه دی آزاد شوی نو په هغه مقدار باندې حکم د عبد دی. لکه یو سړی چې 100 روپۍ میراث وړي دی به 50 وړي چې کله نیم آزاد شوی. دا قول د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نم نقل دی، امام مزنی نم دی، اهل ظواهر نم دی، د امام احمد نم دی، عبدالله بن مبارک نم دی. څلورم قول دا دی چې عبد مبعض دا به د بل نه میراث نه وړي، البته د ده نه به میراث وړی کېږي، او دا قول د شوافعو دی. ټولو کې ښه قول او بهترین قول انشاءالله غدا دی چې عبد مبعض چې څومره آزاد شوی دی نو هغه نه به میراث وړي. دریم قول دا ډېر راجح دی. دا یو شو. میراث به څوک نه وړي؟ مری به نه وړي. مری څو قسمه شو؟ اوس وایي قن، مدبر،
ام ولد مکاتب عبدی مبعث بل قاتل به میراث نه وړي قتل سبب مانع د ارث نه دی څوک چې د چا د لاسه مړ شو نو دغه قاتل به د مقتول نه میراث نه وړي عربی کې یو مشهوره مقوله ده من تعجل شيئا قبل اوانه نو عوقب بحرمانه من تعجل شيئا چا چې یو شی باندې جلدی وکړه قبل اوانه د وخت نه مخکې نو عوقب بحرمانه اغله سزا ورکېدې شي د دې په محرومېدو د پلار او الله مکه استويشته چې میراث راته پاتې شي شریعت وې دې قاتل نه میراث مو ورکاوه دا د سیدې لکه بیٹې مې و چې دی وشو کوله ابه خړلې مو شي لار ته به ورسه خو قتل کم قتل غورا اغه قتل چې پاغي کې قصاص او کفاره په سړی لازمي اغه قتل چې پاغي کې څه شی لازمي قصاص او کفاره لازمي قصاص او کفاره په کم قتل کې ده یو په قتل عمد کې ده قصدن سړی ملک او په داسې شي ملک چې پاغي خلق وجني ټوپک یې سره واړه وستې وشت الله دې ته موږ وساتي دیم شبه عمد ده قصدن ملک خو په داسې شي مړ شو چې پاغي مرګ نه کیږي پړانګي وو یو قصې تی وست مړ شو دریم ده قتل خطا د عمد کې د جمهور علماء قول دا دی اتفاقی چې دې کې قصاص دی قتل خطا دا دی خطا اندی یو سړی ستا دا خیال و چې دا یو سارانۍ اوسۍ ده ټوپک دې پرې راواړه هغه څه دی سړی یا ډریوران دي خطا انتی یو سړی ولګېده دې باره کې دیت هم دی شپېته روجې هم دي دلته یو بل قسم دی چې هغې ته جاري مجرای خطا وایي څه شی ورته وایي جاري مجرای خطا لکه د ماشوم قتل وشو لیونی دی څوک یې مړ که یا اوده دی او په لته یې څوک ووو مور اوده ده او په بچي ور واوښته او بچی څه که لاندې کمړې که شریعت کې دا حکم دی چې دا به دیت هم ورکوي کفاره به هم ورکوي زمونږ بعضې ورونو ته دا یو شک ذهن ته راځي چې حدیث کې خو راغلی دي چې نبی علیہ السلام وایي درې خلک مرفوع القلم دی رفع القلم عن ثلاث یو لیونی دی یو ماشوم دی یو اوده دی نو چې اوده مرفوع القلم شو نو الله رب العالمین دا کفاره په ولې لازمي وي دا دیت په ولې لازمي نو دا غي جواب به وکي چې دا رفع په احکامو د څه کې ده د آخرت کې ده یعنی الله دنیا کې نه نیسي نور ستا وړو کې بچی دی د چار گاڑی شیشه ماته کړه تاوان به ورکې کنه به ورکې ولی به نه ورکې ستا لیونی دی او د چا تاوان یې وکړه بالکل به تاوان کې لیونی دی کور کې وتاړه کنه دغه شان ودم دی بعضې ورونه وایي یاره وایي حدیث کې خو رفعه راغلي دي او دا چې تاسې وایئ چې دا په احکامو د آخرت کې او نه په دنیا کې وایي دا خو تاسې حدیث ورانه وایي موږ وایي اوس به ته بل حدیث وښي او ته به یې وران کړي که ورانه ولي دغه قتل خطا کې خو دیت او کفاره شته که نه که نشته شته که نه دا خو اتفاق دی که او محمد رسول الله څه وایي رفع عن امتي الخطأ والنسيان زما امت نه خطا اوچته شوې ده نو چې خطا کې م رفع ده نو ولې پې دغه دی که ته وایې چې رفع عن امتي الخطا دلته رفع راغلې ده رفع القلم عن ثلاث نو هلته م رفع راغلې ده نو بس فما هو جوابک فهو جوابنا چې ته څه وایې
اقا زمونږ هم جواب دی خدا رفع په احکامو د آخرت کې ده نه په احکامو د څه شي کې د دنیا کې دویم هغه شی چې هغه مانع د میراث نه ګرځي هغه قتل دی چې قصاص او کفاره پسې متعلق کیږي دریم مانع د میراث نه هغه اختلاف د دینونو دی کله چې دین جدای به یو د بل نه میراث نه وړي لا يرث المسلم کافرا ولا الکافر مسلما کافر به د مسلمان نه میراث نه وړي دا روایت د نسائی نه ما سوا د نورو 500 ذکر کړی دی مسلمان به د کافر نه میراث نه وړي او کافر به چا نه وړي مسلمان نه دا مهمه خبره ده ګوره اصل دلته یو خبره یاد کړئ نو تاسې به په دې حالت باندې پوه شئ چې ټول ملتونه دا درې دي اصول الملل څو دي درې دي یهودیت یو نصرانیت دوا اسلام درې او څلورمې والکفر ملت واحده د کفر چې څومره طرفونه دي نو دا ټول یو ملت دی نو لا يتوارث اهل الملتين لا يتوارث اهل الملتين د دو ملتونو والا چې دیني جدای دا به یو بل نه څه وړي میراث نه وړي دا به یو بل نه میراث نه وړي د مسلمان او د کافر په منځ کې مطلقاً میراث نشته خدا دې چې د مسلمان او د نصرانی منځ کې میراث شته که نشته دی نو د هغې باره کې یو روایت داری قطنی راوړی دی اگر که سند کې ابن ابي لیلا دی هغه دا دی چې لا يرث المسلم النصرانیه مسلمان به د نصرانی نه میراث نه وړي الا يكون عبدا له او امه له که یای مری او یای وینځي نو زبې میراث بالولا شیوړې اسلام او کفر دا جدا جدا ملتونه دي لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم دې خبره باندې پوه شئ کنه دا څو شو درې څلورم اختلاف د دارینو دی مسلمانان که د دنیا په هر ګوټ کې مسلمانان که د دنیا په هر ګوټ کې که ورونه یو که پلار او زامني خدای به د یو بل نه میراث وړي ځکه انما المؤمنون اخوه البته احناف وایي کافر چې دي دا به د یو بل نه میراث نه وړي کم وخت کې چې کله داري جدایي یو د یو ملک او بل د بل ملکی حقیقتا لکه یو حربي او یو ذمي یا حکمی اختلافي لکه یو ملک اوسیږي خو یو په پاسپورت په امن راغلی او بل په څه شي باندې راغلی په ذمیتوب باندې راغلی او ملک ویله جدا کیږي چې کله د هغې فوجونه او بادشاه جدا شي دا څو قسمه ذکر کړه څلور قسمه دلته یو خبره بله یاده کوي څلور قسمه خو عام لکه سراجی او نور ذکر کوي خو بعض علماء سره نور هم زیاتوي یو په هغې کې نبوت دی یو په هغې کې څه دی نبوت دی نبی چې دی د ده نه به میراث نشي وړی نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه فهو صدقه دغه وجه وه د فاطمې او د ابوبکر رضی الله عنه ډېره ورانه په دې راغلې وه
چې هغه ویل مال د پلار میراث راکا ابو بکر ورته ویل د میراث په نوم به نه اخلي او نور راشه چې څونه اخلي ویله نو بل په هغې کې څه دی نبوت دا څو شو شپږم لعان دی شپږم څه دی لعان ښځه او خاوند چې د یو بل څه لعان وکړي نو په هغې باندې علما وایي یو د بل نه به میراث نه وړي المتلاعنان لا یجتمعان ابدا نه به نکاح کې جمع کېږي او نه به میراث کې بعضې خلکو یو بل سبب هم ذکر کړی دی الردت العیاذ بالله چې سړی مرتد شي دا به میراث نه وړي یو بل هم چا ذکر کړی دی جهالت الوارث چې د وارث پته نه لګي بیا به میراث نه وړي یو بل هم ذکر کړی دی جهالت تاریخ الموت ټول خلک ناست دي یو کور پې راولېده یو بو کې مړه شو پته نه لګي چې دی کې مخکې کم مړ دی او که وروسته دی به یو بل نه میراث نه وړي لنډه خبره دا ده موانع د میراث درې اتفاقي دي او نور هم چا څه جمع کړي دي کم کم دي ورونو وی اول په دې کې څه دی رقیت که کاملي او که ناقصي مریان څو قسمه دي پنځه دویم په هغې کې هغه قتل دی چې هغې پسې قصاص او کفاره یې چا خبره باندې پوهېږئ عمد شو شب عمد شو خطا شو جاری مجرای خطا شو دریم په هغې کې اختلاف د دین دی مسلمان به د کافر نه میراث نه وړي او کافر به د مسلمان نه وړي څلورم په هغې کې اختلاف د دارینو دی عند الاحناف او دا خاص دی په کافرو پورې اهل الدارین المختلفین یا به حقیقتا او یا به حکمنی خدا به یو د بل نه میراث نه وړي بل په هغې کې نبوت دی د انبیاو نه به میراث نشي وړی بل په هغې کې لعان دی ښځه او خاوند چې لعان وکړي میراث به نه وړي بل په هغې کې ردت دی اعوذ بالله چې څوک مړ شي مرتد یو د بل نه به میراث نه وړي بل په هغې کې جهالت و تاریخ جهالت الوارث دی چې وارث پتن لګي بیا به څه میراث ویسي بل په هغې کې تاریخ و جهالت الموت دی لکه حرقه او خرقه او خرقه دا اسباب دي دا څه دي موانع دي د څه نه د میراث نه موانع د میراث د جمهور په نس مشهور اتفاقی درې دي د احناف په نس څلور دي جمله چې راجمع کې دا څو جوړیږي نهه کلس به وي خیر دی اول رقیت کافیانې مه ګورئ ذهنونه وګورئ کتابچې بندې کوي اول رقیت وافرا او ناقصه دویم قتل يتعلق به القصاص والكفاره دریم اختلاف الدینین څلورم اختلاف الدارین عند الاحناف پنځم نبوت تاسې به مخکې کېږئ نه شپږم لعان وم ردت اتم جهالت الوارث نحم جهالت تاریخ الموت لسم چاپ کې زنا م ویلې ده خو هغه چې زنا نه پیدا شي زنایي به هم د یو بل نه میراث نه وړي نو دا یو اتنحه اسباب دې ته موانع د میراث وایي دا کارونه چې چا کي دا به میراث نه وړي د دې نه بعد اول ترتیب چې شروع کیږي نو دا به د ذوی الفروض وي اول به د چای ذوی الفروض وي دوه خبرې وپېژنئ یو دا فروض دي او دویم اصحاب الفروض دي اول څه دي فروض او دویم څه دي اصحاب الفروض فروض شپږ دي او اصحاب الفروض 12 دي دا به انشاءالله سبا وګورو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد